نن د ملي پراختیا شرکت لخوا د فلزي عناصرو کرنیزو او صنعتي ماشین آلاتو د تولید فابریکې د ګټې اخیستنې د پرانیستې مراسم ترسره شول. دا فابریکې د هیواد په صنعتي سکتور کې د ځان بساینې، د کرنیزو وسایلو تولید او د کورني صنعت د ودې لپاره مهم ګام بلل کیږي. په یو شاندار مراسمو کې چې د دولتي چارواکو ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفي، د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو، تخنیکی متخصصینو، پانګوالو او د صنعت اړوند ګڼو میلمنو په ګډون ترسره شول. د ملي پراختیا شرکت لخوا د فلزي عناصرو، کرنیزو وسایلو او صنعتي ماشین آلاتو د تولید څو مهمې فابریکې په رسمي ډول پرانیستل شوې. یادې فابریکې د هیواد د اقتصادي ودې، صنعتي پراختیا او ځان بساینې لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې له لارې به زرګونه هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي. د وارداتو کچه راټیټه او کورنۍ تولید ته پراخې لارې هوارې شي. دغه فابریکې نه یوازې د کرنې په برخه کې د اړینو وسایلو اړتیاوې پوره کوي، بلکې د تولیدي ماشین آلاتو په برخه کې به هم د هیواد دننه ستونزو ته عملي حل وړاندې کړي.
د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو وویل چې دا فابریکې په پوره عصري تخنیکی وسایلو سمبال دي او د نړیوالو معیارونو سره سم تولیدات وړاندې کوي. همداراز د فابریکو د فعالیت پیل بعد د هیواد د کرنیزو چارو لپاره بنسټیز بدلونونه رامنځته کړي، ځکه چې تر دې وړاندې زیاتره کرنیز او صنعتي ماشینونه له بهره راوړل کېدل چې هم لګښت درلود او هم تخنیکی ستونزې ورسره تړلې وې. د پرانیستې په مراسمو کې د دولت لوړپوړو چارواکو دا ګام وستایه او ویل چې دا ډول پانګوال او تولیدي پروژې کولی شي د هیواد اقتصادي ثبات او د خلکو د ژوند کچه لوړه کړي. د یادونې وړ ده چې دا فابریکې د محلي تخنیکي کارکوونکو لخوا جوړې او پرمخ وړل کیږي چې د فني ظرفیت لوړولو لپاره هم یو مثبت ګام ګڼل کیږي.